سلامونه او درناوی. درنو دوستانو ستړي مشئ او خدای وکړي چې ښه یاست. نن د جرمني ژبې د زده کړې په لړ کې یو ډېر مهم لوست ته رارسېدلی یو. دغه لوست د جرمني ژبې د اساس او قاعدې لوست دی. یعنې که په دغه لوست سړی ښه پوه شي، په راتلونکي کې د ژبې په روانېدو او په صحیح شکل او بڼه باندې د استعمال ډیر غوره او ښه چانسونه لري. دا لوست په جرمني ژبه کې آرټیکلونه دي یا die Erklärung von Artikeln in die deutschen Sprache. په جرمني ژبه کې د آرټیکلونو تشریح. په جرمني ژبه کې هر نوم یو آرټیکل لري چې دغه آرټیکلونه درې ډوله دي. له همدغې ځای نه یې پیلوو. موږ په ژبه کې درې ډوله آرټیکل لرو په جرمني ژبه کې. یو ډیر آرټیکل دی چې دا مسکولین یا نارینه نومونو لپاره آرټیکل دی. دویم یې چې دی فیمینین یا ډي د ښځینه نومونو لپاره آرټیکل دی. دریم یې چې دی داس یا د خنثا یا د نیترال یا د خنثا به یې ووایو خنثا نومونو لپاره آرټیکل دی. دا آرټیکلونه د ژبې په لیکلو، ویلو او په صحیح بڼه د استعمال لپاره په هر حالت کې موجود دي او دا بیا وروسته تغییریږي. بیا هر یو یې خپل شکلونه لري چې په هغه مخکې درس کې مو د نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو حالتونه لوستي وو لږ څه. دغه آرټیکلونه هم بیا په وروستو کې تغییریږي. نو که له ننني لوست څخه دا آرټیکلونه په سم شکل باندې زده شي، په راتلونکي کې به انشاءالله چې په ګرامري لحاظ باندې ډیر زیات مشکلات نه وي. بیا ښه ډیر آرټیکل چې دی د نارینه نومونو لپاره دی، لکه د من یو سړی یا سړی، د بوس لکه یو بوس، بس د سپرلی لپاره، د آرت ډاکټر، د کاوفمن یو هټیوال یا خرڅونکی، د تشنیکر یا یو تخنیکر. دا ټول نارینه نومونه دي. که داسې ورته وکتل شي، سړی نارینه دی، بس نارینه دی، ډاکټر نارینه دی، خرڅونکی نارینه دی او تخنیکر هم نارینه دی. هغه نومونه چې ښځینه دي، دلته تاسو ورته وګورئ ډي، دا ټول په آرټیکل یې ډي دی. هر نوم ما وویل چې یو آرټیکل لري، له آرټیکل پرته نوم نشته په جرمني ژبه کې. لکه دی فراو میرمن یا یوه ښځه، دی فرایندن ملګری، دی نخبرن ګاونډی، دی شوستر خور، دی موټر مور، دی نازه پزه. دا ټول په ډي باندې د دې آرټیکل ډي دی او دا نومونو سره دا آرټیکل لازمي. دریم آرټیکل چې د خنثا شیانو لپاره دی هغه داس دی، لکه داس جاب، داس کند. دغه یو شی چې تاسو به اوس وایئ چې ښه داس کند خو خنثا نه دی. دا په جرمني ژبه کې دغه استثناءات هم ډیر زیات دي. اوس ماشوم داس دی، ماشوم په ډیر باندې نه کیږي، د ماشوم آرټیکل داس دی، ماشوم ته د ډیر آرټیکل نه کاریږي. دا استثناءات دي. داس میټګلید غړی، د یوې ټولنې غړی یا د یوې ټولنې د فرهنګي ټولنې غړی یا د یوې اجتماعي ټولنې غړی. داس میټګلید. داس آفر قرباني، د یو شي قرباني شوی. داس ټیم یو ټیم چې په ګډه خلک کار کوي. داس ټیم آرټیکل یې داس دی. داس پراکټیکوم یا عملی کار. دغه درې آرټیکلونه ډیر، ډي او داس دا د جرمني ژبې د زده کړې په قاعده کې اساسي توکي یا توري دي. ښه اوس موږ څه پوهیږو چې کوم آرټیکل ډیر دی، د کوم نامه آرټیکل ډیر دی، د کوم ډي دی او د کوم داس دی. ما د همدغې لپاره یو لیست چمتو کړی په همدې لوست کې. په دې کې مې ښودلي چې کوم نومونه په جرمني ژبه کې د ډیر آرټیکل اخلي. صحیح؟ پیل یې له ډیر نه کوو، ډي او داس هم ورپسې ورځو. نننی لوست به لږ اوږد وي
ولې دا اساس د ژبې دی. ډیر دقت غواړي او باید په دقت سره وکتل شي. راځو د ډیر آرټیکل ته. ښه، ډیر آرټیکل کومو نومونو ته استفاده کیږي؟ لومړی هغه نوم چې په خپله نارینه وي، صحیح، چې په خپل ذات کې یو شی نارینه وي، دغه آرټیکل ډیر دی. مثلا لکه der Bruder ورور، der Vater پلار، der Nachbar گاونډی، صحیح. دا څه دی؟ په خپل ذات کې ورور نارینه دی، فاتر پلار نارینه دی، der Nachbar گاونډی نارینه دی. نو هر وخت هر هغه نوم چې په خپل ذات کې نارینه وي، اکثریت یې، ځینې استثناءات بیا وروسته راځي، اکثره یې د دې آرټیکل ډیر دی، صحیح. دا یوه ځانګړنه شوه. هر هغه نوم چې په خپل ذات کې نارینه وي د هغې آرټیکل ډیر دی. ښه، دویمه ځانګړنه یې څه شی؟ هغه اشخاص چې په دنده نارینه وي، یعنی دا دنده چې ترسره کوي دا د نارینه لفظ ورته کاریږي یا د نارینه شکل ورته کاریږي. لکه ډاکټر، د آرتس ډاکټر، ښوونکی، د لیغر یو ښوونکی، که نه، د ټشنیکر یو تخنیکر. دغه څه دی؟ تخنیکر څه دی؟ موږ په پښتو کې هم نارینه دی، صحیح. لیغر ښوونکی څه دی؟ ښوونکی هم نارینه دی. ډاکټر څه دی؟ ډاکټر هم نارینه دی. دا شوه دویمه ځانګړنه. دریمه ځانګړنه یې څه ده؟ هر هغه نوم د هغه حیوانات چې جنسیت یې نارینه وي یا مذکر وي، چې جنسیت یې نارینه وي، د دې نومونو آرټیکل هم ډیر دی. لکه د الیفنت، فیل، فیل په خپل ذات کې نارینه دی. د شتیر یو غویی په خپل ذات کې نارینه دی. د تیګر، پړانګ، پړانګ په خپل ذات کې نارینه دی. نو د دې نومونو آرټیکلونه هم چې دي په همیشه وخت کې ډیر راځي. ډیر د دې نومونو آرټیکل هم دی. ښه، بله ځانګړنه د نارینه نومونو څه شی ده یا هغه نومونه چې آرټیکل اخلي؟ هر هغه شی چې د هوا د حالاتو سره تړلی وي، صحیح. د هوا د حالاتو سره څه شی تړلی دي؟ لکه باران، د ریګن باران، د شنې واوره. اوس که دلته ورته وګورو، واوره په پښتو کې یو ډول مؤنث نوم دی یا ښځینه نوم دی، خو دا په خپل ذات کې هغه نه دی، دا دې ته د ډي آرټیکل نه کاریږي. دا د شنې واوره، د وینډ شمال یا باد، او په خپله د هوا چې دا بیا خنثی دی، هغه بیا دس فیټر ده، دس فیټر. هغه به هم بیا وروسته به ورباندې بحث وکړو، خو د اوس لپاره دا ځانګړنې فقط زده کوو. ښه، بل شاید د هوا حالاتو سره تړلي شیان شول. که ګلی ووایو همدغسې، که وریځ او دا مسایل، دا هم د ډیر آرټیکل تابع دي. بله ځانګړنه د دې دا ده، ټول جغرافیوي لوري، یعنی د مسیرونه، لکه موږ چې وایو شمال، جنوب یا شمال، سویل، ختیځ، لویدیځ، دا نارینه آرټیکل لري. د دې آرټیکل ډیر دی. لکه شمال، د نوردن، صحیح، د نوردن. سویل یا جنوب، د زودن. ختیځ، د اوستن. لویدیځ، د وستن. د دې آرټیکلونه هم ډیر دي. ښه، ورپسې ځانګړنه د نارینه نومونو یا هغه نومونه چې آرټیکل یې ډیر دی. البته ځینې به داسې نومونه یي لکه دغه استثناءات چې موږ ورته وایو چې د شنې، دا به موږ وایو چې ښځینه نوم دی، ولې نه، ما په دغه چوکاټ کې دلته جوړ کړي چې دا د ډیر آرټیکل اخلي. بل د کال فصلونه دي. د کال ټول فصلونه، 4 فصله، د دې آرټیکل همیشه ډیر دی. لکه د فرولینګ پسرلی، د زمر اوړی، د هربست منی، د وینټر ژمی. دا همیشه د ډیر آرټیکل اخلي. هر یوه سره دلته د ډیر کلمه مالیکلې تاسو ته به ښکاري. بله ځانګړنه د هغو نومونو چې آرټیکل ډیر اخلي، د کال ټولې میاشتې دي. ډیر اسانه په یاد ولرئ.
د کال فصلونه او د کال ټول میاشتې همیشه ډیر ارتیکل اخلي. لکه د ینور د جنوري میاشت، د فبرور لکه فبروري میاشت، د مارچ د مارچ میاشت، د دې هم همیشه ارتیکل ډیر دی. د اونۍ ورځې هم همیشه د ډیر ارتیکل اخلي. که der Samstag وایه، که der Dienstag وایه، که der Montag دوشنبه، der Mittwoch چهارشنبه، او ترڅنګ وختونه هم د ډیر ارتیکل اخلي. لکه der Morgen سهار، der Nachmittag وروسته له غرمې، der Vormittag یا مخکې له غرمې. د دې هم همیشه ارتیکل ډیر دی. دلته مورګن خو مو ویلی چې سهار ته وایي د نخ میتاک وروسته له غرمې. نخ وروسته، میتاکس د میتاک د منځ د ورځې نه، یعنی د نخ میتاک وروسته له غرمې. دا یو لست ځانګړنې شوې. اوس یو بله مهمه ځانګړنه چې د دغو ارتیکلونو سره همیشه راځي هغه دا ده چې ځینې نومونه چې په ځینې خاصو تورو سره پای ته رسیدلی وي د هغو ارتیکل ډیر دی. لکه کوم توری دي چې دا نومونه په پای ته رسیدلی ښه. دلته ما لیست کړي، تاسو وګورئ ټول هغه نومونه چې لاندې وروستاړي یا پسوند ولري د هغې ارتیکل ډیر دی. اول هر هغه اسم یا هر هغه نوم چې په ای ار سره پای ته رسیدلی وي هغه ډیر ارتیکل اخلي. لکه د پیټر، د ماکس، د الکساندر، دا ټول نارینه نومونه دي چې د ډیر ارتیکل اخلي. یعنی په ای ار سره پای ته رسیدلی نومونه د ډیر ارتیکل اخلي. بل ا ان ت، انت، هر هغه اسم یا نوم چې په انت سره پای ته رسیدلی وي د هغې ارتیکل ډیر دی. لکه د دمونسترانت، لاریونوال، د demonstrant، لاریونوال. د پراکتیکانت، یو کس چې عملی کار کوي. د demonstrant شپاړه به دی خوا ولیکم. څوک چې عملی کار کوي، عملی کار په مرحله کې. د دې ارتیکل هم ډیر دی. بله ځانګړنه یې څه ای ان تی چې په پای کې راغلی وي د هغو اسمونو یا د هغو نومونو ارتیکل هم ډیر دی. لکه د ابزولونت، فارغ شوی کس، ابزولونت فارغ شوی کس. د شتودنت، محصل یا زده کوونکی. دلته تاسو ګورئ په پای کې ای ان تی راغلی، ای ان تی، ای ان تی. د دغه ابزولونت هم ای ان تی، هم دغه درې توري راغلي. دلته په سر کې ما یادونه کړې ده. بل هر هغه اسم چې په ا اوملاوت او ار باندې پای ته رسیدلی وي یا په ار باندې پای ته رسیدلی وي د هغې ارتیکل هم ډیر دی. لکه د پنسیونر، د پنسیونر یا متقاعد شوی یا متقاعد کس، څوک چې تقاعد شوی وي. صحیح؟ دا اوملاوت جمع ار یا ار توری د دې ارتیکل ډیر دی. بله ځانګړنه د دې نومونو دا ده چې هر هغه اسم چې په ای تی باندې پای ته رسیدلی هغه هم ډیر ارتیکل اخلي. لکه د پروفیت، پیغمبر. صحیح؟ هر هغه اسم چې په ای او او اغ باندې پای ته رسیدلی لکه د فریزور، د فریزور یا آرایشگر. آرایشگر نو معمولا په جرمنی ټولنه کې یا په آلمانی ټولنه کې فریزور د سلمانۍ ته هم کاریږي، هم دغه یوه اصطلاح لرو. نو لږ د ادبي هغه په خاطر باندې آرایشگر او فریزور دا هم په بله ځانګړنه ده. بل هغه اسمونه چې په ای اس تی د باندې پای ته رسیدلی هغه هم ډیر ارتیکل اخلي. لکه د پیانیست، پیانیست لکه یو پیانو غږونکی.
په ا ټ باندې چې پای ته رسیدلی دغه ارتیکل هم ډیر دی. ا ټ هر هغه اسم چې تاسو ولید په ډیره فیصدي سره چې په ا ټ باندې پای ته رسیدلی دغه ارتیکل ډیر دی. لکه د دیموکرات یو دیموکرات، د کاندیدات یو نوماند، کنه دا ا ټ باندې پای ته رسیدلی دلته. بل او او اس دی، لکه د بونس یو اضافي بونس چې چاته ورکوي. بونس په پښتو کې معمولا دغه شی کارو، دا چون انګلیسي هم دی، په دویچ کې هم دغه شی کاریږي. بل په او ار باندې چې پای ته رسیدلی وي دغه ارتیکل هم ډیر دی. هغه اسمونه چې په او ار باندې پای ته رسیدلی وي دغه ارتیکل هم ډیر دی. لکه کوریډور، د کوریډور یا یو دهلیز. دغه د کور دهلیز نه، مثلا موږ وایو چې دغه د هوایی دهلیز خبره ډیره دود شو چې د سوداګرۍ لپاره کارېده، دغه سي یو دهلیز. په ای څ او ها باندې پای ته رسیدلو نومونه ارتیکل هم ډیر دی. صحیح؟ لکه د تپش فرش یا غالۍ ته وایي، یا قالینه چې موږ تاسو ورته وایو. ورستای شای چې ما یاداشت کړي خای ځینې نور هم وي، یعنی دغه پوره 100% ولې لویه برخه هم دغه شای دي، تر دې ډیر زیات نه درته راځي. کراشي هم په 100 نمونو کې به یو له دغو نه اضافه وي یا به بل پاتې وي چې په ای او ګ سره پای ته رسیدلی وي. لکه دهونیک یا دهونیش، که ایشو وایي که ایخ وایي دا صحیح دی. لکه دهونیک. شات همدارنګه مثلا بل یو توری چې په ای ګ سره پای ته رسیدلی، کونیخ پاچا، د کونیخ، دغه ارتیکل هم په اتومات شکل ډیر دی. ښه، خدای وکړي چې له دې لوست نه مو یو څه زده کړي وي. راځو بلې هغه ته د ډي برخې ته راځو. ښه، هغه اسمونه یا هغه نومونه چې ډي ارتیکل اخلي کومې ځانګړنې لري یا کوم خصوصیات لري، ما یاداشت کړي، تاسو یې په غور سره واورئ. هر هغه نوم چې په خپله ښځینه وي یا په خپل ذات کې ښځینه وي هغه د ډي ارتیکل اخلي یا د هغې ارتیکل ډي دی. لکه دی فراو، میرمن یا ښځه، په خپل ذات کې میرمن ښځینه ذات دی، نو ډي ارتیکل اخلي. دی شوستر، خور څه ده؟ ښځینه ده، ارتیکل هم ډي اخلي. دی نخبغن یا گاونډی، موږ د ډیر ارتیکل د نخ بار ته ورکه، خو کله چې دا ښځینه کیږي دلته ای ان اخلي، ارتیکل یې ډي ته اوړي، ځکه ښځینه شو کنه. دی نخبرن یا گاونډی. بله ځانګړنه یې څه ده؟ هغه دندې چې ښځینه یې ترسره کوي، په ساده ژبه هغه دندې چې مسؤلیت یې ښځینه لري یا په هغې باندې ښځه مقرره وي، د هغې ارتیکل ډي دی. لکه دی ارتسن ډاکټره، دی لیغغن ښوونکې، دی تشنکغن، لکه ما چې مخکې دا مثالونه مې په نارینه و کې راوړي وو د همدې لپاره چې تکرار شي. د تشنکر نارینه شو، دی تشنکغن بیا ښځینه شو او ارتیکل یې هم دلته ډي کیږي. بله ځانګړنه د دې نومونو څه شی ده؟ هغه حیوانات او مرغان چې جنسیت یې مؤنث وي یا جنسیت یې ښځینه وي، لکه دیکو غوا، موږ تاسو په پښتو کې هم د غوا جنسیت ښځینه دی، ارتیکل یې هم ډي دی. دی کاتڅه پیشو څه دی؟ پیشو ښځینه حیوان دی، ارتیکل یې ډي دی. دی انټه دلته درانه
دی انت موږ تاسو مرغابۍ ورته وایو په اوبو کې چې ګرځي هغه خپل جنسیت ښځینه دی آرټیکل یې هم دی دی او بل ځانګړنه د هغه نومونو چې دی آرټیکل اخلي څه ده اکثریت هغه نومونه یعنی 100% نه د یوشته متوجه وو 100% نه اکثریت هغه نومونه چې په ا توري سره پای ته رسیدلی وي په څه سره پای ته رسیدلی په ا توري سره پای ته رسیدلی وي دا ا به غټه ولیکم د هغه آرټیکل هم دی دی لکه هغه اسمونه یا نومونه لکه دی غایزه سفر دی آرټیکل اخلي دی غوسه ګلاب ښځینه آرټیکل اخلي دی آرټیکل اخلي یا دی زایته صفحه یا پاڼه د دې هم آرټیکل دی دی همدغه هغه نومونه چې تاسو په ا توري پای ته رسیدلی وي ځان سره تکرار کړئ لویه برخه یې دی آرټیکل اخلي دی غایزه دی غوسه دی زایته دی زاتسه دا ټول د همدې مثالونه دي چې آرټیکل یې دی دی ښه اعداد په آلماني ژبه یا په جرمني ژبه کې دی آرټیکل اخلي لکه 1 2 3 د دې اعدادو آرټیکل دی دی D1 D2 D3 ټول اعداد د دی آرټیکل اخلي راځو نور ځانګړنو ته چې اوږده نشي په نورو ځانګړنو کې لکه په نارینه نومونو کې یا هغه نومونه چې ډېر آرټیکل اخلي په ځینې خاصو تورو سره پای ته رسیدلی وي همدغسې په دی سره هم ما دلته یو لیست چمتو کړی هغه نومونه چې لاندې وروستاړي ولري آرټیکل یې دی دی اول هایت هر وخت چې تاسو د هایت کلمه د یو نوم په آخر کې اورئ دغه آرټیکل دی دی لکه دی gesundheit روغتیا دی gesundheit روغتیا دی هایت سره ډیر زیات کلمې یو ځای کیږي بل شی کایت لکه کایت کلمه چې د هر اسم په آخر کې راغلی د غ آرټیکل دی 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 موګلیشکایت یو فرصت چانس دی موګلیشکایت دا چانس هم وایي هغه چانس بیل شی دی دا موګلیشکایت بیل شی دی اوس د همدومره چې زده کړو چې دی موګلیشکایت یو فرصت دا صحیح خبره ده بل هغه نومونه چې په او ان ګ سره پای ته رسیدلی وي لکه دی هوفنونګ صحیح هغه هم دی آرټیکل اخلي هیله دی هوفنونګ هیله هغه نومونه چې په شافت سره پای ته رسیدلی وي شافت لکه دی فراینډشافت ملګرتیا آرټیکل دلته شافت دی دلته تاسو ورته وګورئ په دغه ځای کې دا شافت راغلی دی پکې دا د دی آرټیکل ځانګړنه ده په ا املاوت او ت باندې چې پای ته رسیدلی وي هغه نومونه هم دی آرټیکل اخلي لکه دی نېشنالیټیت تابعیت دلته ا املاوت او ت باندې پای ته رسیدلی زه به دا رنګ هم ور بدل کم د دغه نورو بم بدل کم چې تاسو ته لا ښه واضح وي کایت هایت او دا په ای او ان سره پای ته رسیدلی نمونه هم د دی آرټیکل اخلي ما یو بیلګه لیکلې چون دغه په یو ویډیو کې ډیر زیات مثالونه ورکول هم د ویډیو د اوږدېدو لامل کېده نو ما تار لاند کړل فقط یو مثال مې ولیکه د دې لپاره چې هغه بیلګه موجوده وي تاسو په نور هم دغه لغتونه ډیر پیدا کولای شئ چې په هم دغه تورو سره پای ته رسیدلی په ای او ان سره پای ته رسیدلی لکه دی فونکسیون یا ځانګړنه یا فنکشن هم په انګلیسي کې معمولا پښتو هم
ځینې خلک وایي دی فونکسیون یا ځانګړنه دا د یو جسم یا د یوې وسیلې ځانګړنه کنه، یو بټن یا یو بل شی هغه فونکسیون ښیي. بل په ای کا سره پای ته رسیدلي نومونه د ډي ارټیکل اخلي، لکه دی هکټیک یا ګډوډ یا یو ډیر تر فشار لاندې حالت، دی هکټیک په ای کا سره پای ته رسیدلی دی. بل په او اغ سره پای ته رسیدلی نومونه هم د ډي ارټیکل اخلي. دی ناتور دلته به د او اغ رنگ ورسور کم. بل ته ایکا لکه تک کلمه چې ترې جوړیږي. کوم اسم چې په دې کلمه سره پای ته رسیدلی و د هغې ارټیکل هم ډي دی، لکه دی بیبلیوتیک کتابخانه یا کتابتون، په پښتو کې کتابتون، د دې ارټیکل هم ډي دی. د دې ته ورته ټولو نومونو چې تک سره پای ته رسیدلی وي لویه برخه یې، بیا هم وایم 100% نه، ښایي یو دوه پکې استثنا وي، ولی اکثریت یې هم دغسې دي. په ان سیټ سره چې پای ته رسیدلی دی پروونس ولایت، چون په جرمني ټولنه کې پروونس نشته، هغه ایالتونه دي، هغه ولایت نه دی، هغه بوندسلند دی، نو فدرالي ایالتونه. نو دلته مې د پروونس مثال فقط په همدې خاطر ورکړی چې دغه ان سیټ پکې هغه شي ده تمرین شي. په ال ای باندې پای ته رسیدلی، ای ای باندې د ای ده، ال نه دی. په ای ای باندې پای ته رسیدلی نومونه هم د ډي ارټیکل اخلي، لکه دیلینیا یا کرخه. دا هغه ځانګړنې دي چې که تاسو زده کړئ د جرمني ژبې د زده کړې او پرمختګ په برخه کې خورا ډېره زیاته مرسته در سره کوي، ځکه کله چې د جرمني ارټیکلونه یو څوک ښه زده کړي، په وروسته کې بیا د دې په ګټه پوهېږي، ډېره زیاته اساني ورته رامنځته کوي. او جرمني ژبه ټوله همدغه ارټیکلونه ده، یعنې که د یو نوم یا اسم ارټیکل ونه پېژني سړی، ټوله جمله غلطوي، ټول حالت او حتی زمانه غلطوي. نو بناً په دغه درس کې لږ ډېر دقت پکار دی. چې درس ډېر اوږد نشي، راځو وروستي ارټیکل ته. وروستی ارټیکل هم په لنډو کې وایم. هغه نومونه چې خنثی دي او ارټیکل یې داس دی، ځینې ځانګړنې لري، لکه اوله ځانګړنه چې ما لیکلې، ټول هغه نومونه چې د کوچنتوب یا د وړکوالي یا د تصغیر نښه پکې ورکړل شوي وي یا اضافه شوي وي، هغه داس ارټیکل اخلي. دا موږ په پښتو کې هم د تصغیر ډېر کلمې لرو. ما دلته په یو مثال پیدا کړ، لکه موږ په پښتو کې وایو یو کور لرو، یو سړی کور لري، کور ورته وایي. یو بل ته وایي کورګی یعنی کوچنی، یعنی تر کور نه وړ یا تر هغې کوچنی. دغه د ګی اصطلاح د تصغیر پسوند دی په پښتو ژبه کې هم، یا د کوچني کولو پسوند دی. په جرمني ژبه کې همدغه نومونه چې تصغیر شوي وي یا د کوچني کولو پسوند یا وروستاړی ور اضافه شوی وي، د هغې ارټیکل داس دی، لکه دی هایسشن، داس هایسشن، وبخښئ، کورګی داس هایسشن، کورګی. بل ما یو شی ولیکل، پښتو کې ماشوم ورته وایو، که ماشومک ورته وایو، او ماشوم حتی چې هغې ماشومک ته وایو چې یو ډېر ګران یې که نه، دغه د تصغیر پسوند معمولا په پښتو کې کله کله د مینې لپاره کاروو، یا د یو چا د
سره د نږدېوالي په خاطر باندې د ماشومانو سره، لکه ماشومک یا ماشومګی موږ په خپله پښتو کې ویایو. نو د دې ارټیکل دس دی. دس کندلاین، دس کندلاین. یا یو بل کلی، یو کلی دی، یو تر کلیم کوچنی، کلی ګوټه یا دهکده په فارسی کې یو څه اصطلاح ما چې ومونده دهکده. دس دورفلاین، دس دورفلاین. د ارټیکل دس دی. بله ځانګړنه د دې نومونو څه شی ده؟ هغه نومونه چې خنثی دي موږ خو ویل خنثی، خو اوس دلته ماشوم راځي، دلته نجلۍ یادېږي. آیا دا هم خنثی دي؟ نه. همدغه هغه استثنا ده چې په جرمني ژبه کې ډېرو ځایو کې سړی ورسره مخ کېږي. لکه د ماشوم جلۍ او کوچني ماشوم، د دې ارټیکل هم په جرمني ژبه کې دس دی. دس کیند ماشوم، دس میتشن، دس میتشن نجلۍ، دس بیبی کوچنی ماشوم. د دغه نومونو ارټیکل هم دس دی. بله ځانګړنه یې څه شی؟ هغه فعلونه چې په اسم بدلیږي، هر هغه فعل چې په نوم باندې بدلیږي د هغې ارټیکل دس دی. موږ بیا دلته دوه بحثه لرو چې هغه بیا وروسته راځي، نومینالیزیرونګ und وربالیزیرونګ، په نوم اړول او په فعل اړول. هغه بیا بل رقم ځانګړتیاوې لري. خو هغه فعلونه چې په اسم بدلیږي د اوس لپاره، یعنی فعل هم اسم یو شی وي، هغه ته د دس ارټیکل کاریږي. لکه دس لیزن لوستل، دس آربایتن کار، دس شپیلن لوبه، کنه سپورت لوبه چې هغه ته شپیلن وایي. شپیلن لوبې کول، دا ورب هم دی. شپیلن په خپله ورب دی، آربایتن کار کول دی، لیزن لوستل دی. خو کله چې په اسم بدلیږي د دې ارټیکل دس کیږي. ښه، د دس د ارټیکل لرونکو نومونو بله ځانګړنه دا ده چې سړی ته تشخیص کولی شي چې د الفبا ټول حروف هغه ارټیکل یې دس دی. دس ا، دس ب، دس څ، دس ټ. د دې نومونو ارټیکل هم ټول دس دی. بله ځانګړنه د دې نومونو څه شی؟ هغه صفتونه چې د لنډیز لپاره په نامه بدلیږي او بیا ترې نوم وروسته نوم نه کاریږي. صحیح؟ یو صفت دی. صفت څه شی؟ ښایسته، بدرنګ، لوړ، ټیټ. دا صفتونه دي په پښتو کې هم. صحیح؟ ښه، کله چې یو صفت موږ په نامه بدلوو او وروسته ته بیا نوم نه تکراروو، په څه معنا؟ دا که اوس چې ټول بحث ته ولاړ شم دا اوږدېږي، خو دس ګوته چې په مثال کې ووایم دس ګوته، ښه. دلته خو موږ ویلي وو چې هر هغه شی چې په ای باندې پای ته ورسېږي د هغه ارټیکل ډي دی. نه، دا صفت دی. ګوت صفت دی چې په توصیفي شکل باندې دلته د ګوته د خوالي لپاره استفاده شوی دی. دینه مخکې به یو نوم راغلی، یو نوم به راغلی، هغه نوم به بیا نه تکراریږي. لکه یو سړی چې ښایسته دی، یا یو سړی چې ښه سړی دی، کنه، یا چې ښه دی. احمد چې ښه سړی دی، یا احمد چې ښه دی، هر ډول چې کې. خو د دې لپاره چې نوم بیا تکرار نشي او دغه صفت په نامه بدل شي، د ارټیکل دس دی. دسګوته، دسشونه، دسګوته ښه، دسشونه ښایسته، دسګغوسه لوی یا اوږد. بله ځانګړنه څه ده؟ هغه نومونه چې په او ام سره پای ته ورسیږي د هغې ارټیکل هم دس دی. دس سټوډیوم، دس پراکټیکوم. دا دوه بیلګې دي چې تاسې دلته کتلی شئ. رنګونه، په جرمني ژبه کې ټول رنګونو ارټیکل دس دی. هر رنګ چې وي د هغه ارټیکل دس دی.
das Grün, شین، das Rot, سور، das Weiß، سپین. رنگونه چې بس تاسو هر څومره سره جوړوي نو د هغې ارټیکل das دی. که das Schwarz وای، das Blau وای، das Blue وای، د هغې ارټیکل das دی. وروستی ځانګړنه چې ما لیکلې دلته ترتیبي اعداد. موږ په مخکینی لوستونو کې ترتیبي اعداد لوستي وو، لومړی، دویم، دریم، چې درجه په معلومیږي هغه ترتیبي اعداد دي، لومړی، دویم، دریم. په آلمانی یا جرمني ژبه کې د همدغو ترتیبي اعدادو ارټیکل das دی. das erste، das zweite، das dritte، das vierte، das fünfte. دا ټول نومونو ارټیکل چې سره راټول کو په لنډیز کې وایو ارټیکل یې das دی. ښه، دا ډیر مهم درس دی ځکه د موږ د راتلونکو درسونو تاسو که د جرمني ژبې په زده کړه کې مخکې ځئ له A1 لیول څخه تر B1 پورې همدغه شی تکراریږي چې ارټیکل ورته پکار دی. له B1 نه تر B2 پورې هم دا شیان تکراریږي. له B2 نه تر C1 پورې هم دغه شی تکراریږي. او حتی ته C2 ما نه دی لوستی تر اوسه. په C1 کې ټول بحث په همدغه ارټیکلونو دی چې جمله جوړویم په ارټیکل به درته معلوم وي، که خبرې کویم ارټیکل باید درته معلوم وي. نو بناءً دغه درس بیا وګورئ. کولی شئ ویډیو ودروئ، هر ځای کې چې تاسو غوښتل کولی شئ ویډیو ودروئ، په تفصیل سره بیا واورئ. او که چیرته پوښتنې لرئ کولی شئ هر وخت د همدغه چینل له لارې خپلې پوښتنې په کومنټونو کې راته ولیکئ. که زه پوهېدم په همغه لحظه کې په کومنټ کې به درته ځواب کوم. کولی شئ راته خپل ایمیل ولیکئ، په ایمیل به درته استوم. او که داسې مسایل وو چې بیا زه هم نه پرې پوهېدم، یعنی جرمني ژبه سخته ژبه ده، زه به له خپلو استادانو پوښتنه کوم. په پوهنتون کې پوښتنه کولی شم، د کورسو له استادانو پوښتنه کولی شم. او ځینې افغانان شته چې جرمني ژبه یې ډېره ښه زده کړې، همدلته غټ شوي، همدلته لوی شوي، همدلته زیږېدلي، نو له هغوی سره به یې شریکوو. خو بناءً دغه لوست که هر ځای کې تاسو ستونزه درلوده، پوښتنه مو درلوده، نو کولی شئ راته ولیکئ. درس اوږد شو، لوست اوږد شو، هیله ده ستړي شوي نه وئ ورسره. نو تر بیا او بل لوست پورې مو په لوی رب سپارم. ښې چارې او ښه وختونه.